السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن تاسې ته ډیره ښکلې کیسه لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یو بادشاه چې په لوی سلطنت باندې فرمان بردار و، خو بیا هم خوشحاله نه و. یوه ورځ یې د سلطنت په انګړ کې قدم واهه. د سلطنت اشپزخانې څنګ ته تیر شو. د زمزمې غږ یې واورېدو. بیرته ستون شو. ګوري چې یو اشپز په ډیرې خوشحالۍ سره اشپزي او زمزمه کوي. ورڅخه یې وپوښتل، څنګه داسې خوشحاله یې؟ اشپز ځواب ورکړ، بادشاه صاحب، زه یو غریب انسان یم، خو د خپلې کورنۍ د خوشحاله کولو لپاره هر څه کوم. هغوی خوشحاله وي، زه هم خوشحاله یم. بادشاه ډیر حیران شو چې یو اشپز یو غریب انسان په خپل غربت کې دومره خوشحاله او هوسا ژوند لري، او زه چې بادشاه یم خو بیا هم خوشحالي نشته. بادشاه دا قصه وزیر ته وکړه. وزیر ځواب ورکړ، دا ځکه چې هغه اشپز تر ننه د 9 نوي د سرو زرو د سکو په جمع کې نه دی راغلی. بادشاه وویل، دا نو څه معنا؟ وزیر ځواب ورکړ چې د دې جواب به زه تاسې ته په عمل کې وښایم. وزیر 9 نوي د سرو زرو سکې د اشپز کور مخ ته کېښودلې. اشپز چې کله کور ته ستون شو، نو سکې یې د کور د دروازې مخ ته وموندلې او راپورته یې کړلې. اشپز چې کله سکې ولیدلې، نو ډیر خوښ شو. سکې یې څو ځلې وشمیرلې، خو هر ځلې به 9 نوي سکې وي. اشپز وویل چې سلمه سکه نو ولې نشته. د هغې ورځې وروسته اشپز د نورو ورځو پرتله وخته له خوبه پاڅېده، او چې کله به لږ ناوخته شو، نو خپله کورنۍ به یې رټله چې ولې یې وخته له خوبه نه دی پورته کړی. اشپز به ډیره خواري او کوښښ کوه چې سلمه سکه هم پیدا کړي. ژوند یې ستړی او ستومانه شو. وزیر بادشاه ته وویل، دا د هماغه 9 نوي سکو لرونکو کسانو په جمله کې راغلو چې د سلمې سکې په لټه کې دی، او دا 9 نوي سکې ورته کمې او بې ارزښته ښکاري او شکرګزار نه دی. نو درنو لیدونکو، هر کوچنی نعمت د یو لوی نعمت د درلودو پیلامه ده. نو په هر کوچنی نعمت شکرګزار اوسئ، ترڅو لوی نعمتونه دې په نصیب شي او ژوند دې خوشحاله او هوسا اوسي.